یو مولا په جومات کې امامت کولو او یو ځوان د هغې ښځې سره وخت وټاکلو چې د مولا ښځې سره بدکاري وکړي. ټول حقیقت دی چې څنګه دغه هلک د مولا ښځې سره میلاو شو او بیا دواړه ونیولی شو. که غواړئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در رسي. سلامونه دوستانو، دغه ډیره یو عبرتناکه واقعه ده چې د دوه دوستانو په باره کې مشهوره ده. دغه دوه ملګري به یو ځای ګرځېدل او د یو بل هره یوه خبره منله چې فرضي نومونه یې عمران او منصور و. عمران یو ورځ منصور ته وویل چې زما او ستا د دوستۍ او ورورولۍ ډیره موده وشوه، ته زما لپاره یو کار وکړه. منصور ورته وویل چې څه کار دی حکم کوه. عمران ورته بیا وویل چې دا ډیره موده راهیسې زما د جومات د مولا د ښځې سره دعا سلام دی او هغه ماته نن ورځ ټاکلې ده چې نن به ملاقات کوو. که دغه وخت ملګري منصور ورته ډیر انکار وکړو خو عمران یې دا خبره ونه منله او راضي یې کړو او په دغه خبره موافق شو چې د مازدیګر لمونځ نه پس به د مولا سره تر ماښامه کښېني چې ملګري یې د مولا ښځې سره ملاقات وکړي. په دغې مازدیګر هم دغسې وشو. منصور جومات ته لاړو او د جومات مولا سره یې ځان مشغول کو او د مازدیګر نه پس تر ماښامه یې مولا د ځان سره مصروف وساتلو او مولا صاحب ورته هم ډېرې ښکلي دیني بیانونه وکړل او دا کار بیا د هره ورځ شروع کو او یو عادت یې جوړ شو چې منصور به د مازدیګر د لمونځ نه پس د مولا سره تر ماښامه پورې ناست و. څو ورځې پس چې دغه خبره منصور ته ذهن ته ورغله چې زما ملګری عمران چې څه کار کوي ښه نه کوي ځکه چې دا خو د یو چا عزت سره لوبې کول دي. هغه دا خبره خپل ملګري عمران ته وکړه چې نور منې شه، نو هغه به نه منې کېدو. نو یو مازدیګر منصور د خبره د جومات امام سره شریکه کړه چې زه ستا سره ځکه کینم چې زما د ملګري او ستا د ښځې یارانه ده او زما ملګری په دې وخت کې ستا کور ته ورځي. او د منصور په دغه خبره مولا ډیر زیات حیران شو چې مولا لا واده نه و کړی او یو بوډۍ مور یې په کور کې وه چې هر څه څنګه ممکنه دي. هغه وویل چې ضرور خبره بل شان ده. دې خبرې باندې منصور ته هم شک ور پرېوتو. وی ویل چې نن به د مازدیګر نه پس موږ معلومات وکړو. د مازدیګر مونځ نه پس منصور او مولا صاحب دواړه ووتل او په دې تکل لاړل چې د مولا صاحب په کور کې وګوري چې په کور کې څه کېږي. بیا دواړه مشوره وکړه چې د منصور کور ته لاړ شي ځکه چې منصور واده کړی و. چې هلته ورغلل نو په بنده کمره کې عمران او د منصور ښځه پراته او دواړه یې ونیول. کله به هم چې منصور د مولا سره کېناستو نو عمران به د هغه کور لا ورتلو او د منصور ښځې سره به یې زنا کوله. نو دوستانو ښکاره خبره ده چې څوک هم زنا کوي یا د زنا دپاره لاره هواروي نو هغه به بیا خپله دغسې مسایلو کار کیږي. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې الله په امان.